شیشې د ماتولو په وجه باندې چې دا نو پلار ولګېد د خپل ځای سره واجبه کار وکړ. دا ویډیو سره مکمل وګورئ، زموږ دپاره پکې ډېر ښکلی عبرت دی او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ملګرو داسې وه که نه چې یو ماشوم و هغه چې دی نو په کور کې لوبې کولې او بال یې راواخیستل او په هغه چې دی نو شیشه ولګېده چې په دې کې چې دی نو پلار یې راغی او پلار یې د ماشوم دومره ووهه که نه چې دا وجود چې دی نو د وجود یې شین شولو. دا ماشوم چې دی نو د شپې پروت دی او ډېر زیات چې دی نو خراب دی او ډېر زیات چې دی نو افسوس کوي. کله چې د مور ولیدل که نه نو مور یې هم ډېره زیاته خفه شوه چې دا په دې څه شوي دي. دا مور یې ولګېدله که نه او دا پلار یې هم ولګېده او دغه ماشوم چې دی نو هسپتال ته یوړو. چې کله دا هسپتال ته یوړ که نه دا ماشوم یې دومره وهلی و دې پلار که نه چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. دا چې کله ډاکټر له ورغلل نو ډاکټر ورته ویل که نه چې دې ماشوم نه موږ چې دی نو لاس کټ کوو نو دا ماشوم نه دا واله برابرېږي. د هغه نه پس چې دی نو ډاکټر ولګېد که نه او لاس یې چې دی نو دغه ماشوم نه چې دی نو کټ کړو. په څه وجه باندې چې د پلار دومره والی و که نه چې هغه یې مکمل طور باندې ختم کړی و. نو هغه ډاکټر ورته ویل چې دې نه به لاس کټ کېږي. چې کله د هغه نه لاس کټ کړو که نه هغه ماشوم چې دی نو په بیډ باندې پروت دی او پلار یې ولګېد که نه او د هسپتال نه چې دی نو چې لانګ یې ولګه او کته یې ودانګله او د دنیا نه هغه رخصت شو. ملګرو داسې وه که نه چې دې ماشوم خپل پلار ته ویل که نه کله چې دا په هوش کې راغی ویل یې که نه ویل زه به بیا شیشه نه ماتوم خو زما لاس ماته پکار دی ما له لاس پکار دی به چېرته هم بیا شیشه ماته نه کړم. خو پلار ظالم چې دی نو هغه ورسره داسې کار وکړو که نه چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. هغه چې دی نو مکمل طور باندې خپل زوی معذوره کړو، هغه لاس یې دې واچاوه. لکه دومره یې ووهو که نه دومره یې ووهو خپل ماشوم چې هغه اخر کار چې دی نو هغه لاس یې دې کټ کړو. بیا په خپله هم ځان ختم کړو. خو زموږ ټول ته خواست دی او ټولو کسان چې دی نو څومره کسان زما ویډیو ګورئ نو ماشومانو سره چېرته هم زیاتی مه کوئ. ماشومان نه پوهېږي د یوې شیشې په وجه باندې چې دی نو پلار چې دی نو زندګي تباه و برباد شو، هغه هم ختم شو. د یو وړوکي شان ماشوم زندګي چې دی نو هغه هم تباه کړله، هغه لاس چې دی نو مکمل طور باندې کټ شو. ملګرو دا واقع راغله موږ همیشه چې دی نو واقعه د دې دپاره وایو که نه چې د عبرت دپاره وایو چې زموږ دپاره په هره واقعه کې چې دی نو عبرت دی. د پلار او د زوی عجیبه داستان او ډېر د افسوس مقام دی. د یوې شیشې په وجه باندې چې دی نو پلار ولګېد او د خپل بچي نه چې دی دومره ووهه چې د وجود یې شین شو. چې کله هسپتال ته یوړ نو د هغه نه لاس کټ کړو. په څه وجه باندې چې هغه لاس چې دی نو هغه د کار نه و، هغه چې دی نو هغه ته کینسر لګېدو. ډاکټرانو ورته ویل چې دې نه به خامخا لاس اچوئ، که لاس دې نه اچولی کېږي که نه نو دې چې دی نو کینسر به ورته ولګي او دا به چې دی نو ډېر زیات خراب شي. نو پلار چې دی نو ډېر خفګان بیا چې دی نو د هسپتال د چت نه ودانګل او مکمل طور باندې د دنیا نه ختم شو. بس په دې باره کې څه وایي یار دې پلار ته سړی ظالم ووایي او که څه ورته ووایي هم یې ځان په خپله ختم کوم، خپل بچی چې دی نو معذوره کړو. یار ډېر د افسوس مقام دی. خپل د ماشومانو سره چې دی نو راځي نو ډېر زیات خیال هم ساتئ. خپل ماشومانو ته جنګ هم کوئ او داسې چاته کار وکړي که نه نو دومره نه دی وال پکار چې هغه ته معذوره کړي یا چې دی د دنیا نه رخصت کړي. دې ویډیو باره کې څه وایي کمنټ ضرور وکړئ.